تقلید پوښتنه او د مذهب پوښتنه به په قبر او په حشر دواړو کې کیږي. لږ گزاره کوه. اوس یې دویمې ملغلرې ته غوږ شئ. خلاصه دا چې وادي به هم په دوزخ کې دا چغې وهي چې لو كنا نسمعو، کاش کې چې موږ مقلدین وې او ناقلو یا مجتهدین وې، د کفارو په شان به وابیان هم په دوزخ کې دا چغې وهي. الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله، اما بعد. محترم مسلمانانو ورونو، مخکې د دې نه چې د دې سړي د شبهاتو جواب وشي، تاسو ته دا خبره یاد کړم چې د دې په دې فتوا باندې ډیر لوی امت هغه به جهنم ته ځي، العیاذ بالله. من جمله دا غي نه دا غي په اول سر کې امام ابو حنیفه رحمه الله به جهنم ته ځي کفار سره، ولی ځکه هغه تقلید نه منو بلکې منع کړی ده. هغه فرمای حرام علی من لم يعرف دلیلی ان یفتي بکلامی. دویم نمبر امام احمد رحمه الله به جهنم ته ځي، العیاذ بالله، ځکه هغه ته منع کړی ده. هغه وی لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الثوري ولا الاوزاعي خذ من حيث اخذوا. یا مسلمانانو زما تقلید مکوي او مد امام مالک تقلید کوي، مد ثوری کوي، مد اوزاعی کوي، هغه سب سيزي چې هغه د کوم ځنه کوم دلیل راغسته دي. همدغه رنګ امام شافعي رحمه الله، امام مالک د اختصار د وجنه دغه اقوال نه دا ټول بزي. نو دا د دې د فتوی نتیجه شو. محترمو، دویمه خبره د دې ادله، اول دلیل د پیش کړی د شاه عبد العزيز دهلوي رحمه الله تفسیر. نو دغه تفسیر دغه باطل عزتمند دی. سو وجنه اوله وجه دا ده چې دا تحریف دی د الله په کتاب کې، ځکه دغه معنا دا نه د الله پیغمبر کړی ده، نه صحابه کړی ده، او نه تابعین کړی ده، نه امام ابو حنیفه رحمه الله کړی ده، دا چې وی تقلید واجب دی، او نه یو عالم کله په دې دومره پیړو کې صرف په 14مه صدۍ کې یو عالم حنفی را پاسیږي د ټول امت خلاف کوي او د خپل تعصب او د تقلید د وجنه دسی تفسیر کوي. دویمه وجه د بوتلان د دې تفسیر دا ده چې دغه مخالف دی د ټول امت د تفسیر نه، د صحابه او د تفسیر نه. جلیل القدر صحابي عبد الله بن عباس رضی الله عنه تفسیر کوي چې لو كنا نسمع اي نسمع الهدى او نعقله، منګه کاش کې منګه اوریدلې وه هدایت. آیا هدایت وسو معنی تقلید دی او کنه قران او سنت دی؟ همدغه رنګ ټول مفسرین لیکلي دي. مثلا امام قرطبی دغه لیکلي لو كنا نسمع من النذر يعني الرسل ما جاءنا به، کاش کې موږ د انبیاء نو اوریدلې وي، د انبیاء د خبرو تمنا به خلک کوي. همدغه رنګ امام الطبري رحمه الله، مفسر القاسمي، همدغه رنګ ابن کثیر وغیرہ ټول مفسرین دا لیکلي دي. درېمه وجه د بوتلان هغه ده که چیرته تاسو سره دا ومنو چې د دې آیات دغه معنی شو قبر کې به تاسو کیږي، نه تنه دا پوښتنه کوو چې د صحابه نو ونی ساتر د 13مې پیړۍ پوري دغه عالم پوري دا دومره امت چې وفات شوه د هر چانه به هغه په قبر کې تاسو کیږي د تقلید. نو آیا ستاد په الله قسمی هغه به تعالی تسوي په قبر کې په حشر کې چې الله دې تاسو کوي چې تا تقلید ولې نه کوو؟ ناغي به سوي چې موږ ته خو د الله پیغمبر نو ویلي تقلید کوي، صحابه نو ویلي، تابعین نو ویلي، د 13مې زمانه پورې داخلك بټول انکار کوي چې موږ خو تقلید چارته نو ویلي. نو آیا العیاذ بالله الله به تداوي چې تاسو پته نه و چې په 13مه زمانه کې به یو مفسر پیدا کیږي او دا معنی به راخاره کوي، او کچیرته دا و چې نه هغه خلکو نه به تقلید ته پوس نه کیږي، د صحابه نو ونی ساده د 13مې صدۍ پورې به تقلید ته پوس نه کیږي. تقلید ته پوس په هغه وخت کې کیږي چې کله په 13مه صدۍ کې شاه عبد العزيز دا معنی ښکارا کړه. په دې باندې تاسو څه دلیل لري چې بس د موږ نه قبر کې به تاسو کیږي د دینه پور د خلکو نه بنه کیږي، د الله بنده څه په ګډوډو دي سر دي. همدغه رنګ دا والا ور کړی په اشرف علي تانوی باندې ورسې دا بار بار وایم چې دا سړی حنفي نه دی، حناب بدنامي، ځکه دا بدعتي د عزتمندو وجه ده. اشرف علي تانوی باندې دا والا ور کړی دا. اشرف علي تانوی چې کوم دغه وحدت الوجود والا سړی دی، مطلب دا د عقیده دغه دا چې کڅوک دا وایي چې الله جدا دی او انسان جدا دی، دا مشرک دی دغه په نسبت دی، بلکې انسان هم الله دی، پیرم الله دی، پښوم الله دی، غوام الله دی، العیاذ بالله. دا ټول د دې په نسبت دی هغه یو الله دی، یو الله. د دې سره دا والا پیش کړی دا او د تقریر نوم مولا غلط ویلې دی. دعوات عبدیت تشرع وعظ، د تقریر نوم دی طریق النجات. ظالما طریق النجات مو یو طریق النجات و دا النجات دی. خلدی ماتیږي چې د عربی لفظ هغه صحیح ادا کی. دویم دلیل د هغه استدلال نسی حدیث د امام بخاری نه لا دریت ولا تلیت، لا دریت نه مجتهد اجتهاد مراد ده، ولا تلیت او تقلید مراد ده. عزتمند دام باطله خبره ده. وجه ده چې دا د عربی الفاظ دي، خپل خدا عربیت کې مهارت ډیر زیات لري، تاسو بار ور پته لګیږي. اول دا د دې معنی
هغه د الله پیغمبر نه کړی چې لکه دین اجتهاد مراد دی او نه تقلید مراد دی، نه صحابه کړی دا نه اچا کړی دا په تابعینو کې او بل اتباع تابعین کې. حتی د امام صاحب نه دی نقل کی بار بار چغي وای د امام صاحب تقلید واجب دی او مسلمانانو دوست په مولا راوسی په دې خبره باندې، او یو خبره هم ته نشي ثابتولې. دا دی اوس ثابته کیږي، دا مسله ثابته ای چې دا واجب ده قیامت کې ته پوس کیږي په حشر کې او په قبر کې. د الله بنده د امام صاحب نه خو یو څه پیش کا دلیل هغه د 13 صدینه هغه ته نسی دلته هم بل یو شارح نه هغه ته دلیل نسی داغه خبره راخلی نه امام صاحب د څه شو داغه تقلید څه شو داغه هغه تدوین د دین څه شو. د دویم وجه دا ده چې په لغت عربی کې لا دریت ولا تلیت په معنی تقلید او اجتهاد باندې هغه نه راغلی عزتمند، دا سچ دروغ دی. درېمه خبره د کلی وا چې کدسي شي نه تاسو به ولی منځونه کوي او حجونه کوي زکاتونه کوي ځکه داغه ته پوسم په قبر کې نه کیږي. د دې ځواني و خبره د بلینا هغه ډیره د غباوت وی الکه د الله بنده ته قیاس کې دی وی خبره په بل باندې او قیاس نه پیژني، دا خوار قیاس نه پیژني. وس قیاس د څه شی نه چې تعالی څه په خله درځي واغوي، قیاس هغه ارکان لري اصول لري. دلته ستا قیاس دا مع الفارق دی باطل عزتمند دي سره هغه مناسبت نشته. ولی وجه ده هر چې مونږ د صلات د زکات دی دا مستقل په دې باندې امر شوی دی چې دا کوي، مونږ نه کې کافر کیږي د اسلام نه وځي، نو قبر کې ته پوس کیږي نه کیږي هغه باندې دلیل نشته. اما کول باندې مستقل امر مونږ ته راغلی نه ته په تقلید باندې هغه امر پیش کړه الله پیغمبر ویلي الله ویلي صحابه ویلي امام صاحب ته ویلي، دا قیاس تا باطل دی. ام دغه رنګ به ویلي چې تاسو به ولې د بخاری احادیث منئ او ترمذی منئ او حال لا هغه ته پوس نه کیږي ظالم عادت په هوش کې لګای کو به هوشي کې لګای. موږ د سینې دی ویلي موږ دا هغه کوم احادیث نقل کړي دي هغه رالو پاغه باندې عمل کوو چې د شی د قران ته پوسم به په قبر کې نه کینو قران به اوس مسلمانان نه وي ظالمه. محترم ودا د دې خبرې دی دا ید الذي او دا عقل له دی باندې دا خبرې کوي. او بل د تعجب خبره ده چې اول سر کې لګي د ځان لپاره دا د لوي ایزولیشن شو چې قبر کې د بوسکی او حشر کې د بوسکی شپږ منټه خبره کړې ده. د خبرې په اخر سر کې به ته بزام باندې شروع کړي رد کوي چې دا چا ویلي دي چې د تقلید او د دې تاسو په خبر کې تاسو هغه ته وښیي. اوس په کوم آیات او حدیث کې دا راغلي دي چې د مجتهد تاسو په ضرور په قبر کې کیږي یا د داسې مجتهد پر راهنمایي کې په دین عمل وکړي چې داغه په باره کې په قبر کې پوښتنه کیږي. دا شرط چې د مجتهد تاسو په قبر کې درنه کیږي په کوم آیات او حدیث کې راغلی دی؟ ظالمه دغه خبره تمنګم کوله خو ته نه منې زړه خپلم بشین کو دینه معلومیږي عزتمندو چې دا کوم خبرې کړې وي دا ولنې دا به هوشي کې کړي او به خودي کې کړي دي د سي ګړې وړي او د لیونتوب خبرې څوک نه کوي اخره کې دا سمه خبره د خلانو راوتی ده. نو دا د دې خبرې او د الله نور قضاوت او فیصله به تاسو. هذا وبالله تعالی التوفیق.